ویډیو کې درته ښایم چې څه ډول د سکرین سره خپل کمپیوټر په وایرلیس ډول وصل کولی شو پرته له دې چې د کیبل څخه کار واخلو. دغه تاسې ګورئ دغه موږ سره ریموټ د سکرین راشئ خپل سکرین ته او دلته به تاسې په هوم ته ولاړ شئ. هوم کې به د دې چې کوم سیټینګ دی هغې ته لاړ شئ او دلته اوس تاسې کولی شئ چې البته باید دغه سمارټ ټي وي وي. سمارټ ټي وي بیا تاسې کولی شئ چې د خپل کمپیوټر سره وایرلیس هم چې کې وصل کړئ. را به شو دلته ښکته تاسې ګورئ د اپس برخه د میډیا برخه د نیټورک برخه د یوټیوب نیټفلیکس همداسې ښکته چې موږ تاسې وګورو کایند لینک ده په دې کې کیدای شي تاسو سره په نورو سمارټ ټي وي کې دا سني ټي وي ده په نورو سمارټ ټي وي کې بیا کیدای شي دغه اپشن بیل وي خو طریقه یې یو ډول ده. راځو په کایند لینک باندې کلیک کوو او دلته بیا تاسې ته وایي چې ښه اوس تاسې ډیوایس دغه ټي وي آماده دی تر څو وایرلیس ډول سره کنیکټ شي. د دې نوم چې د تاسو وګورئ نوم یې سمارټ ټي وي ده. موږ به راشو دا به په خپل کمپیوټر کې پیدا کړو. دلته به اوس تاسې خپل کمپیوټر کې راشئ دغه نوټیفیکیشن برخې ته راځو دلته او دلته به تاسې راشئ پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ. پروجیکټ د وهلو نه وروسته به دلته راشئ په کنیکټ ټو ا وایرلیس ډسپلی دا به ووهئ. دلته به اوس سرچینګ روان شي نو کوم اویلیبل ډیوایسز چې دي یا ټي ویز دي یا سکرینونه دي هغه به موږ ته دلته باید چې شي شو شي یا ښکاره شي. نو بلوتوت از ټرنډ آف وایي بلوتوت باید چې ټرنډ آن شي. راځو بلوتوت هم ورته روښانه کوو. بلوتوت باندې کلیک کوم دا مو روښانه کړم. راځو دلته پروجیکټ ته او پروجیکټ کې راځو کنیکټ وایرلیس ډسپلی. ګورئ دا د موږ سره ښکاره شو سمارټ ټي وي ډسپلی. راځو دلته دې باندې کلیک کوو. یوه شېبه انتظار وباسو تر څو دا کنیکشن رامنځته شي. ګورئ تاسې موږ هېڅ ډول کیبل څخه استفاده نه کوو. نه وي جي اي کیبل استعمالوو نه ایچ ډي مای کیبل استعمالوو بلکې باید وایرلیس کنیکشن رامنځته کړو. دا د کنیکشن رامنځته شو. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ بې له کوم کیبل څخه خپل کمپیوټر د سکرین سره وصل کړئ. نورو ویډیوګانو او معلومات لپاره موږ در سره وڅارئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. مننه.